د ښکلا دنګ معراج ته وخیژي بدرنګ مشي وطنه بیا په وینو رنګ مشي وطنه بیا په وینو رنګ مشي میدان د خپل او د پردي غلیم د السلام علیکم. زمونږ د غیورو د خپو ګوري چې یو خپې قطع شوی دی او بل خپې میوب دی. زمونږ د کونړ ولایت نه جلال آباد ښار زما دفتر ته راغلی دی او یو څه مرستو که چې بچي مې وږي دي او خوراک دپاره په کور کې څه نشته دی. نو زمونږ زما دفتر ته راغلی دی. نور انشاءالله هرومرو به ورسره مرسته کوم. هغې نه مخکې د غیورو د قصه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم عبدالبصیر دی. د کونړ ولایت څخه راغلی یم د دفتر ته. نو تقریبا 2 کاله کېږي چې په مین یوه چاودنه کړې وه، په هغه کې مې معیب شوی یم. 2 خپې مې د لاسه ورکړي دي، که دواړه کار نه کوي خپې مې. نو ډېر په مشکل کې وو او دغه د مرستو ته هم ضرورت لرو. اوس د دوایي پیسې هم راسره نشته دی. نو دا بیم بچیان دي، نه د ژمي کالي لري، نه ژمي سامان آلات هم نشته دی، کوټونه هم نه لري، بوټان هم نه لري. نور کور کې اقتصادي مشکل لرو ځکه چې وړه هم نه لرو، غوړي هم نه لرو. نور اقتصادي مشکل دی ځکه 2 کاله وشو زه په کټ کې پروت یم. دا ماشومان دي. نو په دې خاطر باندې موږ دې دفتر ته مراجعه وکړه، ورالو دې دفتر ته. نو زما د ټولو وروڼو دغونه خواست دی چې موږ سره عاجل مرستې وکړي او مرستو ته ضرورت لرو ځکه چې زه ډېر بېوسه یم، ډېر غریب یم. ځکه چې واړه مې د مکتب نه پاتې دي، د مدرسې نه پاتې دي. دومره وس نه لرم، خپلې دوایي پیسې هم نه لرم چې دوا پې وکړم ځان ته. ځکه زما دا 2-3 میاشتې کېږي دوا مې ختمه شوې ده، دوا پیسې نشته دی، زه پې دوا واخلم. ځکه چې او څوک راسره مرسته هم نه کوي ځکه اوس کور کې یم، نه وړه شته نه بل څه شته دی. دغه ګاونډیان مې دي، هغوی راسره لږه لږه مرسته کوي، چې خپل او خپلوان مرسته کوي. نو زما د ټولو وروڼو نه ټولې څه خلک دي، ټول نه مې غوښتنه ده چې موږ سره عاجل مرستې وکړي او موږ سره همکاري. فامیل 10 کسان. 10 کسان فامیل لري. بله دا دې بچي دي؟ هو دا مې بچي دي. د دې دپاره خوراک ګټلو والا ته په دې حال کې نو څوک نشته دی، اندازې یم بس، نور څوک نشته دی بس. دا پیسې د آمدني د کوم ځای نه کوي؟ اوسه پورې خو مې ټول دوکاندارانو نه خرڅ کړي دي ځکه چې تقریبا 2.5 لکه روپۍ رامانې خرڅ دی. دوکانداران هو پوښتنه هم کولی شي ځکه چې اوس نوره سودا هم نه راکوي دوکانداران. سودا یې بنده کوي. سودا یې بنده کوي. هغه ستاسو د کوم سیمې نه راغلی؟ د کونړ ولایت د کوم ځای نه راغلی؟ کونړ ولایت د څاګي د سیمې نه راغلی یم. اصلي کې د شګل اوسېدونکی یم، خو اوس په څاګي کې فعلا په څاګي کې دی یم. د کریا کور کې دی یم. هغه هم داسې کور دی چې ارشدار نه لري، دروازې نه لري، هېڅ شی هم نه لري. فقط سر هم پکې د باران نه پناه کړی یم چې لږ پکې دغه کور هم د بل چا دی؟ هو کور د بل چا دی، کریا کور دی. هو نو زموږ د کونړ ولایت نه تقریبا چې جلال آباد ښار ته راغلی او زما دفتر ته راغلی و. نو زموږ ادرس تاسې واخیستو چې د کونړ ولایت اوسېدونکی دی. ادرس مې په دې ورکړو که د کونړ ولایت نه کوم ورور غواړي مرسته وکړي، نور کور ته یې لاړ شي، خپل په لاس دغې ورور ته مرسته ورکړي په دې چې خیرات او زکات په دغسې خلکو باندې کېږي. نور زموږ چې زما دفتر ته راغلی دی، نور انشاءالله هرومرو به د وس مطابق ورسره مرسته کوم. څه چې زما له وسه وي دغه به سټور ته ووړم او یو څه به ورته اخلم. نور زموږ هیله کوم راسره اوسئ، دغه ویډیو تر پایه وګورئ. وطنه بیا په وینو رنګ مشي د ښکلا دنګ معراج ته وخیژي بدرنګ مشي وطنه بیا په وینو رنګ مشي وطنه بیا په وینو رنګ مشي میدان د خپل او د پردي غلیم د جنگ مشي وطنه بیا په وینو رنګ مشي وطنه بیا په وینو رنګ مشي تمو جانان یې را تر غاړې شه آشنا موته یې
دلمر غروب یې د سپوږمۍ د شپې رڼا موته یې د یتیمانو د وړو لپو دعا موته یې د بورو ورارو په زړګیو کې درزا موته یې خدای دې ملګری شه او چیرې په زړه تنګ بشي وطنه بیا په وینو رنګ بشي وطنه بیا په وینو رنګ بشي د ښکلا دنګ معراج ته وخیژي بدرنګ بشي وطنه بیا په وینو رنګ بشي وطنه بیا په وینو رنګ بشي میدان د خپل